عزتمند دغه سیټ کې تاسو ته د ملګری ښکاری د نوم دی برکت علي، مشهور په قاری برکت علي باندې دی. د دعوه دا ده چې هر څه په قرآن کې موجود دي، احادیث مبارکو ته ضرورت نشته. نو عزتمندو اول خو دغه ویډیو وګورئ، د دغه علمي حیثیت وګورئ، بیا د هغې نه پس خبرې قال اقتلت نفسا زکیة بغیر نفس. په بل ځای کې راغلی دی. نه ګوره مخکې مه ځئ، د دې معنی وکړه. ګور تاسو مخکې ما معنی کړی دی که نه، د دې معنی وکړه، خلکو ته وضاحت وکړه چې حتی اذا لقیا غلاما قال قتلت نفسا زکیة بغیر نفس. یہ ترجمه کیږي کنه چې ملک بګل په عربي نه پوهیږي، دا ټول پښتانه ناسي چې پښتو کې د دې وضاحت وشي، پښتو کې وضاحت وکړي د ملګرو ته. چونکې دی د زکات معنی په پښتو کې وایي، نو د کې پښتو کې معنی کنه شي. نو عزتمند تاسو دغه ویډیو وکتله، د دې مولوي صاحب د قاری برکت علي سره مناظره ده. په دغه مناظره کې یو آیت ویل شي او دی ورته وایي چې مخکې به نه ځي، اول د دې آیت ترجمه وکړه بیا مخکې ځو. دلته کې دی خاموشه پاتې شي او اخوا دی خوا دغه شانتې ګوري. خو عزتمندو په قرآن باندې ایمان راوړلو مقصد دغه دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت به هم کوي، ځکه چې الله په قرآن کې فرمایلی دی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. د خپل اطاعت سره د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت هم ذکر کړی دی، حکم یې کړی دی چې تاسو د خپل رسول صلی الله علیه وسلم هم اطاعت وکړئ. او بل ځکه الله رب فرمایلی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم تاسو ته څه درکړي هغه واخلئ، او چې د څه نه منع کړي د هغې نه منع شئ. نو عزتمندو که چېرې د احادیث مبارکونه انکار وشي، نو بیا ډیر داسې احکامات دي چې د هغې پوره تفصیل موږ سره بیا نشته، لکه مونځ شولو، حج شولو، زکات شولو، دا ټول تفصیل په احادیث مبارکو کې ذکر راغلی دی. نو عزتمندو د نجات لاره چې کومه ده هغه قرآن او حدیث دواړه دي، دا دواړه مضبوط نیول غواړي، نو هله به موږ ته نجات حاصلیږي. نو عزتمندو الله پاک ته موږ دغه شانته فتنهګرو نه محفوظ وساتي، او الله دې موږ په صراط مستقیم باندې روان کړي.